مین جمهوریت 14مه برخه. همداسې ټولو ادارو کې مو یو وهم خپور کړ چې داسې کسان دي په هر اداره، هر وزارت، هر ولایت او هر ګمرک کې تاویږي، دوسیې په لاس کې وي او خاص د جمهور رئیس کس وي، مخامخ ورسره په اړیکه کې وي او د چا پلار په بده سترګه نسي ورته کتلی. یو وار مو ټولې ادارې پاکې کړې، د خلکو وجدان چې کار ونه کړي بیا به تاوان ور اړوي او وهل به ورکوي. موږ په یو کال کې د هیواد ټول ورک عواید او پیسې دومره ډېرې کړې چې هر کار مو پې کولی سو، هر ولایت ځان خپله ساتلی سولی. د هیواد د هر سرباز شاته ودرېدو. پوښتنه مو یې وکړه چا به چې په خپله دنده کې بېغوري نه کوله، دومره مو نازول چې بیخي بس و. د هر شهید عسکر کورنۍ ته مو یو اپارتمان او د هغه شهید عمري معاش ورکولم. ماشومان یې حکومت سره صحي او تعلیمي بیمه وو. موږ خپل کار کې مخلص وو. بهرنۍ هیوادونو ته مو یوازې په نوم ډیپلوماتان ونه لیږل، یو مو چاڼ کړلو. هر هیواد ته مو هغسې کس ور معرفي کولو چې همغه هیواد ته به یې مدیریت درلود. پر شا به مو وتپولو او ښو قوي قسمونه او ضمانتونه مو ورکول. د ښار د ترافیکي نظم او قانون مراعاتولو لپاره مو د ښار په جګو بامونو دوه عسکر کښېنول، داسې عسکر چې ستن یې نه خطا کوله. ورته ویلي مو چې که هر چا د ښار هر رقم نظم نه مراعاتولو، له پاسه یې داسې ځای وولي چې یوازې مړ نسي، نور یې سم وډزوي. په همدې ترتیب مو لسګونه موټر وویشتل او تیکه مو کړل. له همدې سره یو ځل د خلکو فکر کار شروع کړ چې دلته نوره کیسه خرابه ده، باید سم د سړي زوی په لار لاړ سم او هر اشارې ته منظم ودرېږم، که نه نو ختم یم. په دې کار موږ د اکثریت انسانانو زړونه لاسته راوړل. د هغو زړونو چې په رښتیا یې غوښتل دا ښار باید نور د ژوند ښار سي او دا نظام باید همداسې وچلیږي. خو لومړی مو د ښار ټول سړکونه تګ راتګ ته برابر کړل. له دیوالونو نه مو د جنګ خبرې پاکې کړلې، بیا مو ورباندې د ژوند خبرې ولیکلې. په ځینو دیوالونو مو ولیکل ښې ورځې راځي، تشویش مه کوه هیوادواله، او موږ د منظم نظم لپاره کله بې نظمه کارونه کوو، خو تاسو ډاډه اوسئ موږ نظم راوستونکي اوسیدونکي یو. موږ ښار ژوند ته جوړوو. قومي تعصبونه مو لوی جرم او لوی شرم اعلان کړل. په ټول هیواد کې مو د ورورولۍ او دوستۍ دود خپور کړ. تاجکو ته مو پښتانه ډاکټران، عسکر او اداري کارکوونکي ورولېږل. پښتنو ته مو تاجک او هزاره ورولېږل. هر یوه ته مو قسم ورکړی و چې د خپلو قومیانو او عزیزانو غوندې به ورسره چلند کوي. سرغړونکو سره به قانوني چلند، غیر قانوني چلند مو ورسره کولو. د ښار پارکونه مو ژوند ته جوړ او له مضر خلکو پاک کړل. یتیمو ماشومانو ته مو د مالدارو خلکو په مرسته ستر او ارزانه ښارګوټي جوړ کړل. په هماغه ښارګوټیو کې مو د ژوند او تعلیم زمینه ورته برابر کړه او بیا مو په خوښه رالوی کړل. د ښار نشه یان انسانان مو یو راټول کړ. په یو لوی غره کې مو د علاج لپاره ځای ورته جوړ کړ. هغوی چې جوړېدل کورنیو ته مو سپارل، چې د ښه کېدو امکان به یې نه و، هغوی ته مو ستن وهل او یو ځای مو خوښول. موږ بله چاره نه لرله. موږ باید ټولنه ژوند ته جوړه کړې وای. هغه شرکتونه چې صادقانه او پاک کار یې کړی و، پاکه ګټه یې کړې وه، ومو نازول او نور قراردادونه مو ورکړل، ان قرضونه مو ورکړل. دهقانانو ته مو پر وخت ځان او اسانتیاوې رسولې. د هغوی له شخصي ژونده هم خبر و. هر دهقان ته مو دا روحیه ورکړې وه چې موږ ستا د پټي، پولې، ونو او چنارونو ملګري یو. موږ یې ساتو، ته یې راشین کړه، ته یې آباد کړه او ته د هېواد د آبادۍ اتل سه. ټولې غصب سوي ځمکې مو په وچ زور له زورورو بیرته واخیستې او دهقانانو ته مو یوازې د کښت لپاره ور وسپارلې. بهرني ټول خوراکي توکي مو میاشت په میاشت کم کړل. کرار مو بیخي بند کړل. هر وګړي مو دې ته مجبور کړ چې خپله یې وکړه، خپله یې وخوره، نور بس ده. هغه سوداګر مو هیڅ وخت غورځېدو ته نه پرېښودل. لاس مو ورکول چې د هیواد او ځان په ګټه یې ښه سوداګري کوله. خپل هیواد او سوداګرۍ سره مینه کوله. کلیو کې مو رازدار سپین ږیري پیدا کړل. د ټول کلي احوال به یې ولایت ته په یو پټ نمبر لیږه او نور به یې موبایل بند و. ولی مجبور و، مکلف و چې د هغه سپین ږیري په احوال یې همغه کار کړی وای. ولی به حتما کولو. موږ لومړیو کې زشتو ډېر لانجو او رسکونو سره مخ شولو، خو خپل همت او قدرت مو له لاسه ور نه کړ. د هیواد بد وګړي مو بد وځپل.
بهرني پوهنتونونه مو څانګې واخیستې او د هیواد په ښایسته ځایونو کې مو ورته ځمکې ورکړلې. امنیت مو ونیولو او هغه شاړه سیمه به مو ورباندې آباده کړه. هره میاشت کور په کور له واکسیناتورانو سره یو ځای وګرځېدو او ماشومان، هلک او جنۍ، ځوان او پیغله مو ښوونځیو او پوهنتونونو ته راوبلل. تشویق مو کړل او فکرونه مو ور جوړ کړل. یوه بله نړۍ مو ور ښکاره کړه. تر ډېره حده پکښې بریالي وو. موږ هغوی ته ذهني امنیت وربخښلی وو. کوم کلي نه به چې مکتب لري وو، بسونه مو ور ولېږل او نږدې ځایونو ته مو رسول. که دوی تلل که نه تلل، خو موږ روزانه یو بس ورلېږه او بس باندې مو ورته لیکلي وو چې ادامه برخې زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین جمهوریت.